وای اصلیت د هر سړي ورته معلوم وي. ځینې خلک د هندارو په رقم دي. څنګه اصلیت د هر سړي ورته معلوم وي. ځینې خلک د هندارو په رقم دي، ځینې د ډالر په څیر یاران دي، ځینې د کالدارو په رقم دي. ډېر ښه. رنګ روغن دي د غریبو غوندې ښکاري، نخرې دي د مالدارو په رقم. ډېر ښه استاد. راښکاره د هره چاره شو اشنا، راښکاره د هره چاره شو اشنا، چې ملګري مې هنداره شو اشنا. د کابل مڼه د زنه ولالیه په خال نوره مزیداره شو اشنا. چې بې مینې و ساده پانه، چې بې مینې و ساده پاده جینۍ وه، چې مینه شو هوښیاره شو اشنا. د خپل زړه په رنځ بیماره شو اشنا، همغه ښکلې په لاره شو اشنا. و مشهوره د لوی لایزال رب په سپېڅلي نامه چې بخونکی او مهربانه ذات دی. د ورک ستوري ادبي خپرونې قدرمندو کتونکو په سلامونو مو هرکلی کوم، په دې هیله او په دې امید چې روغ جوړ د صحت او عافیت جامې به مو پر تن وي. کتونکو نن مو په خپرونه کې ډېره موده بعد ډېر زیات محترم او ښاغلی استاد او ماسټر مسیح الله مشکور صاحب له موږ سره مېلمه دی. نن به د ده څخه خوندور شعرونه اورو. تر پایه مو ملتیا وکړئ او زه تاسو ته مخاطب یم یو ځل بیا له ښایسته جلال آباد څخه. نو مشکور صاحب تاسو په خپرونه کې ښه راغلاست او ورکلی ستړی مه شئ. ډېره زیاته مننه چې راغلی او موږ ته مو خپل وخت راوبخښه. خیر ویسې مننه ملکزی صاحب. زه هم په خپل وار سره په سر کې لومړی تاسې ته بیا ستاسې د ورک ستوري ادبي دغه خپرونه چې کوم ده ټولو اورېدونکو مینهوالو دغو ته لیدونکو ته زړه له کومې هرکلی ښه راغلاست او سلامونه وایم. ډېره زیاته مننه قدرمن استاد. رب دې خوشحاله او باعزته لره. قدرمن مشکور صاحب موږ خو تاسو سره له دې نه مخکې هم یو مرکه ریکارډ کړې وه، هلته ستاسو په ژوند فند او ستاسو په شعر غږېدلي وو او حتما به د ملګرو هغه خپرونه کتلې وي، که کتلې هم نه وي نو تاسو زموږ پیج کې لاندې د مشکور صاحب مرکه کتلی شئ. نو مشکور صاحب زه خو یم چې عامو خبرو نه به تېرېږو، که بیا هم کم پښتنه ذهن ته راتله هغه به د خپرونې په دوران کې کوو. نو اوس خو زه یم چې مسلسل څه شاعري در څخه واورو، ډېر خوند به وکړي، تر څو ملګري هم منتظر دي چې هغو هم ستاسو له شعرونو څخه خوند او مزه واخلي. انشاءالله بس چې څه موږ سره وي هغه بس یو تاسو سره به دغه ټوله شریکوو. نو انشاءالله په مینه در څخه اورو صاحب محترم. بیتونه دي چې دا جینۍ د چا خاطر لیونی کړې، دا جینۍ د چا خاطر لیونی کړې، لیونی د یو تصویر لیونی کړې. دا جینۍ د چا خاطر لیونی کړې. مننه ملکزی صاحب. دا جینۍ د چا خاطر لیونی کړې، لیونی د یو تصویر لیونی کړې. په سپین مخ یې اوښ خو لارې جوړې کړي، په سپین مخ یې اوښ خو لارې جوړې کړي، په یو چا پسې ډېر ویر لیونی کړي. ډېر ښه بیتونه دي استاد، ډېر ښه. یو بل به ویم که ډېر په مینه، ډېر په مینه. بې وفا نه یو ملګرو لیوني یو، بې وفا نه یو ملګرو لیوني یو. مننه. بې وفا نه یو ملګرو لیوني یو، تېروو وخت په سندرو لیوني یو. سلام یې په دیدن راته منظور دی، مونږ یې تش د دوه خبرو لیوني. دا بیتونه استاد محترم بیا در څخه اورو. بې وفا نه یو ملګرو لیوني یو، تېروو وخت په سندرو لیوني یو. تش سلام یې په دیدن راته منظور دی، مونږ یې تش د دوه خبرو لیوني یو. ډېر ښه استاد. څومره ساده، څومره خواږه، څومره نادانه یې ته، ما درته زړه لاس کې نیولی د حیرانه یې. دا یو څو مخکې د دغه بیتونه بیا دغه ته غزلو ته راځو. اورو در څخه استاد، ډېر په مینه یې اورو. وایي بیا مې اوښ په مخ لارې وکړې راشه، ملکزی صاحب بیا مې اوښ په مخ لارې وکړې راشه، له خوږ زړه مې وینو دارې وکړې راشه، د دعا لاسونه تا پسې رنځور دي، نور خیرې هغې بیمارې وکړې راشه. تا په څه ګناه زه اور ته یم نیولی، تا په څه ګناه زه اور ته یم نیولی، بېلتانه دې په ما چارې وکړې راشه. مړاوی ګل مې د زړه بیا په غوړېدو شو، چې خبرې دې هوښیارې وکړې راشه. ما ته ستا څېره غوښتلې وه مشکوره، د ښکلا جلوې هندارې وکړې راشه. ډېر ښه، ډېر ښه مشکور صاحب. وایي اصلیت د هر سړي ورته معلوم وي، ځینې خلک د هندارو په رقم دي. څنګه اصلیت د هر سړي ورته معلوم وي، ځینې خلک د هندارو په رقم دي، ځینې د ډالر په څیر یاران دي، ځینې د کالدارو په رقم دي. ډېر ښه. رنګ روغن دي د غریبو غوندې ښکاري، نخرې دي د مالدارو په رقم. ډېر ښه، ډېر ښه استاد. وایي ته یې د سپین مخ مینهوال، زه د سپین زړه مینهوال، ته یې د سپین مخ مینهوال، زه د سپین زړه مینهوال، ګوندې ته بده نه یې، زه هم نه یم ښه مینهوال. ډېر ښه مشکور صاحب.
راښکاره د هره چاره شو اشنا راښکاره د هره چاره شو اشنا چې ملګرې مې هنداره شو اشنا د کابل مڼه د زنه ولالیه په خال نوره مزیداره شو اشنا چې بې مینې و ساده پانه چې بې مینې و ساده پاده جینۍ وه چې مینه شو هوښیاره شو اشنا د خپل زړه په رنځ بیماره شو اشنا همغه خپلې په لاره شو اشنا و مشکوره زما یاره شو اشنا ډېر ښه یاره ښه شاعري ده واه دا یو داسې د فلسفې په اړخ دی نو اورو ډېر په پروت په مخ د لوی دریاب یم زړه مې چوي پروت په مخ د لوی دریاب یم زړه مې چوي ډېر حساس لکه حباب یم زړه مې چوي بې له تا مې هېڅ دارو په ښه رانغله زه له زړه نه په عذاب یم زړه مې چوي له هغې چې مې ستا دوه سترګې لیدلي بې نشي خراب زړه مې چوي وایي وخت زما په ژوند قمار کوي لګیا دی وخت زما په ژوند قمار کوي لګیا دی ځکه هره ګړۍ شمار کوي لګیا دی زه له ده په دې خبره مرور یم زه له ده په دې خبره مرور یم دې غیبت زما د ښار کوي لګیا دا مې د دغو لورګانو په اړه ویلي البته زما درې دغه دي لورګانې دي دغه مې نشته ځان یو تر بلې په ما ګرانې دي خوږې دي لوڼې څومره مهربانې دي یو تر بلې په ما ګرانې دي خوږې دي لوڼې څومره مهربانې دي خوږې دي ما ته مخ کړې راته وایي پلاره ګوره ما ته مخ کړې راته وایي پلاره ګوره مینه ناکې دي نادانې دي خوږې دي کله ما ته کله مور ته کړي ورمنډه ډېرې شوخې دي شیطانې دي خوږې دي ډېر ښه در رسېږم په لارې مه درځم در رسېږم په لارې مه درځم ګلې تا ته انتظار یې مه درځم د امید ډېوه په اوښکو بلومه ویښه ناسته تر سهاره یې مه درځم دا لږ شوق شان دی نو واخله سرې شونډې شراب مهرباني واخله سرې شونډې شراب مهرباني ګوره زما د مخ کتاب مهرباني یو دې تور د رنجو خال نږدي په زنه تور پړونه تور نقاب مهرباني تورو سترګو د تیره غشي نیولي د ویشتو نشته حساب مهرباني دوړوه د نظر مالګه مې په زخم دوړوه د نظر مالګه مې په زخم نه مې خراش کله کباب مهرباني که زما د جنازې اعلان ته غوږې دا ملا او دا محراب مهرباني کله کله تش سلام کو مشکوره هم سنت دی هم ثواب مهرباني ډېر ښه استاد دا لږ احساساتو نه ډېر بار د خپلو احساساتو په اوږو بار د خپلو احساساتو په اوږو یم راتېر شوی د حالاتو په اوږو یم په وجود کې هم خواږه لرم هم زهر زه مچۍ یم د شاتو په اوږو یم په وجود کې هم خواږه لرم هم زهر زه مچۍ یم د شاتو په اوږو یم د خالق مینه جمال خلکو ته ښایم د خالق مینه جمال خلکو ته ښایم مننه د خالق مینه جمال خلکو ته ښایم خور پټ راز د کائناتو په اوږو یم له نشې خون او خمار سره ملګری له نشې خون او خمار سره ملګری هسې کیپ د مشروباتو په اوږو یم ستا په شتون مې د غزل تورې رنګین دي مشکور ځکه د خیالاتو په اوږو ډېره زیاته مننه قدرمن استاذ چې راغلی موږ سره مو ناسته وکړه ډېره ښکلې شاعري مو وکړه حتما د کتونکو به هم خوښ شوي نو مشکور صاحب د راتلو څخه مو ډېره زیاته مننه ډېره مننه نو ملګرو دا وه د ورک ستوري ادبي خپرونه چې ما نجیب الله ملکزي او د کیمرې تر شاه ناس ملګري فیض الله شیرزاد تاسو ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې مو په لوی او بخونکي څښتن ته لاس سپارم د لوی الله په امان